बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रांड कतुन को तासवीन मंगा मर्दान चैम्बर स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री की मौजूद हूँ तासवीन मासरा सदर से माजुला हाजी माजुला खान साहब चिकम दिनों मौजूद दी यकीनन चिदा प्रोग्राम तासो का तो ऐसे मैदा लखा चिकम वफद रागले अगी सर चिकम दिन नन ताजरानो यो मुलाकात शो आग मुलाकात चिकम दिनों आगा माजुला अजी साहब दी और द हाफिज या रहमान नायब सदर स्मॉल चैम्बर चिकम दिनों सरबराह क्यों शो मंगवा ददी अगराज मकासद ददी मशराना चिकम दिनों मालूम सलाम अलैकुम जी د دې پروګرام اغراض او مقاصد سو یقینا چې دا ډیر د خوشاله خبره ده مردان د لپاره دا کتون کې ګوري د تدالک وضاحت وکړي چې د اغراض او مقاصد سو د دې اغراض او مقاصد د داخل لکه د دنیا ته پته ده چې لکه دوی د نسمېډه بدغه دا و پت راغلی دی او په دې وجه باندې چې تاجرانو ته څومره نقصان رسېدلی دی د کرونا په مسله کې نو موږ د هغوی په باره کې دوی دلته راغلي دي نو موږ ته د تاجران راغونډ کړل د مردان په سطح باندې چې د چا څومره څه نقصان یا مثال چاته څه ضرورت د چا د کارخانه کمزوري شوي یا نور د دکانداري کمزوري شوي د هغې په باره کې چې کوم دوی راغلي دي او دوی دلته ټول مشرانو ته خپلې خبرې وکړي چې د هغې څه طریقه کار دی د هغې دپاره موږ سمي به یې ته وویلی چې تاسو دلته راشئ که کوم تاجر په دې شي باندې پوهېږي نه نو هغه به انشاءالله د یوې په موقع باندې پوهه کوي به او هغه درخواست په هم د هغه نه وصولوي مهرباني یقینا چې دا د یو مشر ذمہواری کلم چې د چیمبر یا داسې د هرې ډلې څوک مشري کوي نو د هغه دا ذمہواری چې هغه د خپلې ډلې خلکو ته یو ریلیف ورکړي نو په دغه سره چې کوم دی دا د ریلیف لپاره دوی نن لګیا وو دا کاوشونه کوششونه کوي چېرته موږ یو وقت پالو وقفې نه بعد راځو راج پرنٹنگ پریس اینڈ پینا فلیکس پرنٹرز پتسلے سرا ہوم اخپل آرڈر بک کے درابطی نمبر 0341 4324 924 0313 922 0003 जी बिल्कुल तासो खबर हो रही थी द मर्दान चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री सदर हाजी माजुला खान साहब दी मंग सर दी वक्त की मौजूद दी नायब सदर हाफिज या रहमान साहब द मर्दान चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अगी खुजी अगराज मकासद से कम दिनों बयान कर स्तासु सो ख्याल ले सोचते हैं रस्म मुनासिबत सरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د ټولو نه مخکې زه د پښتونو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له ټایم راکړو یوسف جان صاحب څنګه چې تاسو ته پته را دا کومه وبا چې راغلې ده او شکر الحمدلله ډېر حده پورې ختمه شوه نو په دې کې د ټولو نه زیات متاثره چې وو نو هغه تاجر برادري وه نو په دې بابت باندې نن تاسو ولیدل د مردان ډېر تاجران دلته راغلي وو دا د دې دپاره راغلي چې دا یو اس ایټ دا یو پراجیکټ دی د هغې یو اداره ده سمیډه نو هغې چې کوم دی دا معلومات کول او هغې یو ګرانډ ورکوي هغه لکه یو چې کوم دی نو د قرضۍ یو ګرانډ قرضه دی چې دا ته به واپس کوې او ګرانډ داسې چې دا به ستاسو شي نو هغه تر 81 لاکه پورې هغې دا ګرانډ ورکوي تاسو ته پته په کرونا کې چې کوم دی هغې دا معلومات کوي چې په دې کې د څومره تاجرانو متاثره شوي دي نو چې د دې مونږه ملاتړ جوړ شو او مونږ دې سره چې کوم دی امداد وکړو نو په دې وجه باندې د هغې دا فارم چې و نو هغه ډېر زیات کمپلیکیټډ و نو په دې وجه باندې بیا موږ سره کنسلټنټ دلته راوستي وو نو موږ هغې سره دا خبره وکړه چې یاره دا تاجران دپاره دا ډېره ګرانه ده نو لحاظه دې کې هیلپ وشي بل د هغې نه علاوه د مردان چیمبر اف سمال ټریډر اینډ سمال انډسټري کې دلته موږ سره سیکرټري صاحب جناب مکرم شاه صاحب هم شته نو کم تاجران وایي چې یاره دا ګرانډ موږ لکه خواهشمند یو دا موږ الو نو هغې د مردان چیمبر اف سمال ټریډر اینډ سمال انډسټري ته راشي او سیکرټري صاحب سره دې رابطه وکړي نو هغوی به مو سره هیلپ کوي او دا کنسلټنټ چې کوم دی موږ ته نمبر یې پرېښودی نو دوی به مو سره انشاءالله هیلپ کوي ډېره مننه جی تاسو خبر اورېدلې جی نائب صدر مردان چیمبر آف سمال ټریډ اینډ سمال انډسټري دوی دا خبره چې کوم دی نو واضح کړه چې کوم تاجران دي او د هغه د دې په ذمه دي د دې په وګود دي د هغې د ریلیف دپاره چې کوم دی نو هغې یو فیره بیا د اس ام ای وفد دلته راغوښتي وو دوی په خپله خبره کوي چې هغې ته مشکلات د اپلیکیشن د فل کېدو هغې باندې هم نن پوه شو بله دا چې کوم دی یو ګرانټ دی دا قرضه نه ده د ګرانټ چې کوم دی وایي چې دا ټول کنورټ شي تاجر ته ولې چې په دې لاکډاون کې کوم نقصانات شوي تاجر نو علاوه د داسې منصوبونه هغې ازاله نشي کېدی اجازت راکړئ د الله په امان